د فلم په شروعات کې موږ یو هلک او جینۍ ګورو چې په کښتۍ کې ناست وي او په ځنګل کې روان وي او دوی هغه ځنګل کې کار کوي. د دغه جینۍ نوم ګیبي وي او د دې مالک چې وي هغه وینسټن وي او ګیبي هلته کې خپل ډرون الوزولی وي او هغه ځنګل له پاسه ګرځي او معاینه کوي. خو اچانک هلته کې یو انسان دغه ډرون بره وګوري. ګیبي هم په خپل ډرون کې دا سړی ویني او دا بیا خپل ډرون هغه سړي پسې وړي. خو کله چې هغه سړی دا ډرون وګوري په دې حمله وکړي او دغه ډرون ورته رالړکي او اوس دغه ډرون پسې تګ او دا واپس وړل څه ګپ نه وي. خو ګیبي دغه ډرون نه بغیر تګ نه غواړي او وینسټن هم دې ته وایي چې په یوه ګنټه کې دغه ډرون را پیدا کا او ته چې یوه ګنټه پس همدغه ځای ته واپس راشه. او ګیبي په هغه ځنګل کې ډرون پسې ګرځي او بیا موږ یو دوه کسان ګورو چې د هغې بیرنډ او سټیفن نوم وي او دغه کسان ځنګلین وي او دوی کپړې نه وي اغوستي او دوی ځان پسې پاڼې تړلي وي او دوی دواړه هلته کې شکار پسې ګرځېږي. او دوی هلته کې په ځمکه باندې یو رقم جال جوړوي چې دوی پسې شاته څوک رانشي. وینسټن هم هلته کې د کیمرو بیټري بدلوي او بل خواته ګیبي هم په ځنګل کې ډیره مخکې تللی وي او بیا دا هلته کې څه محسوس کوي چې دغه هلته څه شی دي او دا ګوري او دا په خپل وایرلس باندې ویلسن سره رابطه کولو کوشش کوي. خو ویلسن هغه وایرلس په خپلې کښتۍ کې پرېغوستی وي. ګیبي بیا هلته نه تښتي خو په لاره کې دا هغه جال کې نښلي کوم چې هغه ځنګلینو ایښولی و او هلته کې هغه د لرګي غشی د دې په خپې کې لاړ شي کوم باندې چې دا ډېره زیاته زخمي شي او بیا ویلسن هلته کې د ګیبي د چغو اواز اوري. وینسټن په منډه هغه کښتۍ ته ځي او هغه وایرلس راخلي. خو په هغه کښتۍ کې څه اوبه راغلي وي او دغه وایرلس خراب وي. دا بیا په کښتۍ کې کیني او په لاره کې ګیبي پسې چغې وهي. خو بیا اچانک وینسټن هلته کې څه سره نړا ګوري. دلته کې په دې باندې شپه راځي خو ګیبي او ویلسن اوسه پورې یو بل نه بېطره کوي او یو بل پسې ګرځي. خو ګیبي چې کله هغه څه نړا ګوري هغه په دغه لاره باندې ځي او بیا هغه یو جومپړۍ ته رارسي. بل خواته وینسټن ګوري چې یو خطرناک جانور هغې پسې شوی وي او هغې نه ځان پټولو په چکر کې دا په یو دلدل کې ونښلېږي. ګیبي د هغه جومپړۍ دروازه وښي خو دننه چې کله جواب رانشي نو هغه دروازه کلو کړي او دننه پخپله راشي. دا خپل بیټري په هغه کوټه کې وښي خو دا بیا ستړي شي او رالړه شي او دا په هغه زخم باندې یو پټۍ تاووي چې دغه وینه ودرېږي او بیا هغه دوه ځنګلین خپلې کمرې ته ننوځي او دې ته وایي چې ته څوک یې. ګیبي ورته وایي چې زه زخمي شوی یم او ځکه ستاسو کور ته راغم او دوی دواړه خپلې جامې واچي او له ګیبي په زخم باندې څه پټۍ او مرهم وکړي. دې درې واړه بیا روټۍ ته کیني او یو بل سره خبرې کوي او پوښتنې کوي. بل خواته وینسټن اوس هم په ځنګل کې هغه جانور نه تښتي او دغه جانور به د خولې نه داسې لاړې توکلي چې کله به انسان په جسم ورغو هغې نه به څه ګلونه جوړ شو. ګیبي هم دغه کسانو ته وایي چې ما په ځنګل کې یو کس وکتو چې هغې باندې څه بوټي راختلي وو خو دا دواړه له ګیبي دغه خبر نظر انداز کړي. ویلسټن هلته کې ستړی کېږي او یو ونې سره کیني او ډډه وښي خو دې ته دا پته نه وي چې دغه ونې نه جړلې را روانې دي. بل سهار موږ ګورو چې دې د بوټو نه څه دوی جوړوي او هغه دوی دې له ګیبي پخپې باندې مږي. ګیبي په خوب کې ګوري چې له هغې په لاس باندې هم څه واړه بوټي راخیږي او دا ډېره ویریږي او راپاڅي خو هلته کې ګوري چې دا دې یو خوب وکتو. هغه دوه کسان یو ځل بیا شکار پسې وځي او ګیبي هغه وایرلس راخلي او وینسټن سره رابطه کوي خو دلته کې وینسټن دې سره رابطه وکړي. ګیبي چې کومه زخمي وي هغه تللی نه شي او نن د وینسټن مدد کولی شي. ګیبي په هغه جومپړۍ کې اور لګوي چې وینسټن دغه لوګي وګوري او دلته راشي. خو کله چې هغه دوه ځنګلین کور ته راشي هغه په منډه دغه اور مړ کړي او ورته وایي چې موږ د ورځې اور نه لګوو. ګیبي بیا دې سړي نه تپوس کوي چې ته څنګه دغه ځنګل ته راغلی او دلته ژوند کوې. خو دغه سړی ورته وایي چې 14 کاله مخکې زه دې ځنګل ته بوټو ته راغلی وم چې دې باندې معلومات وکړم خو دغه دوران کې زما ښځه دلته مړه شوه او هغې نه پس زه کله هم ښار ته لا نړم. خو ګیبي هلته کې ګوري چې دې زخم بیخي سم شوی دی. ګیبي هلته کې اودوي او له ځانور اواز اوري کوم باندې چې دا چغه وښي خو هغه سړی دا غلی کړي. او دغه ځنګلین دې ته هغه خټه ورکوي چې په جسم یې ولګوي او دې جانور ته بوی لاړ نشي. سټیفن خپل تیر کمان راخلي او هغه دروازې ته یې نیسي او دغه جانور د خپل جسم نه یو بوټی دننه راولي او ګیبي پسې رارسي. خو ګیبي دلته منډه کوي او سټیفن خپلې چاړې باندې په دې حمله کوي په کوم باندې چې هغه جانور غوسه شي او دروازه ماتوي او دننه راځي.
دا یو عجیبه او ډیر خوفناک جانور وي. د دې شکل او جسم خو د انسانانو په شان وي، خو په سر باندې د دې بوټي راخته وي. په کوم معنی چې د نظر کار نه کوي، خدا سه بویي او انسانانو پسې راځي. او هغه جانور یو ځل بیا په ګیبي باندې حمله کوي، خو شاته نه بیا ځنګلي حمله وکړي او مړی کی. او دغه بلا این راځي او په ګیبي باندې پریوزي، کوم معنی چې هغه ډیره ویریږي. سټیفن به خپل کپڑے وکاږي او هغه این دینه پاکي چې دغه جراثیم ګیبي ته ورونه رسیږي. او بیا هغه کس دغه جانور وینه سوځي او ګیبي ته کیسه کوي او ته وایي چې دغه جانور په انسانانو باندې لاړې توکي. او کله چې دغه جراثیم انسان ته ولګي، نو انسان په جسم باندې هم د سی بوټي روخیږي او ډیر زر دغه انسان هم دغه بلا پشان شي. بیا ګیبي خپل موبایل لوکاږي او د ځنګلي ته خي او دې ته پکې لخر ویډیوګانې هم خایي. او دا بل کس راځي او دغه موبایل لغري او التکي ماتي. د دې پلار بالکل هم نه غواړي چې د دې زوی د خار د ژوندۍ نه خبر شي، ولې چې دې ټول عمر په دغه ځنګل کې تیر کړی وي او دې په دغه ځنګل باندې یو کتاب هم لیکلی وي. او په دغه ځنګل کې به دې د یوې ونې عبادت هم کولو، کوم معنی چې ډیر زیات معاشي راته. او دا عبادت نه پس ته به دې هغه ونې نه دوه ډکې راغستو، یو به دې په خپله خوړو او یو به دې خپل زوی ته ورکولو. او دې ځکه داسې کوله چې دغه ونې نه چې کوم ډکې موږ خورو، په دې باندې به دغه جراثیم موږ ته کله هم ونه لګي. خو کله چې دې کور ته راځي، دې له ګیبي په جسم باندې هغه بوټي ګوري او دا سړی ورته وایي چې ته واپس ښار ته لاړ شه. خو د هغه هلک ګیبي سره ډېره مینه جوړه شوې وي. خو دا سړی په زوره ګیبي د ځنګل نه بهر بوځي. په لاره کې ګیبي له وینسټن هغه بیټري را پیدا کوي او بیا له هغې په تلاش کې هلته کې وځي. خو کله چې دا لږه مخکې راشي، نو دا چې څه وګوري دا یې یقین ونه کړي. وینسټن هلته کې یو ونې سره پروت وي او له هغې په جسم باندې هغه بوټي او ګلان راختي وي. حالانکې هغه اوس هم ژوندی وي، خو هغه ګیبي ته وایي چې زه غواړم چې مړ شم. او ګیبي دلته کې په ژړا شي او ته وایي چې فکر مه کوه، زه ته هسپتال ته وړم. خو هغه سړی دې ته وایي چې دغه بیمارۍ هېڅ هم علاج نشته او ډېر ژر به هم دا سړی له هغې بلا په شان شي. او خپل تیر کمان راخلي او وینسټن باندې غوځار کوي او هغه هلته کې مړ کوي. او بیا دوی له هغه جانور اواز اوري چې هلته روان وي او دوی دواړه یو ځل بیا هلته نه تښتي او جومپړۍ په لار راځي. او له شپې ګیبي ګوري چې په خپو باندې هغه بوټي په ورو ورو راخیږي. او سټیفن چې هم کله دا وګوري هغه هم پریشانه شي. بل چې کله دوی هغه ونې ته عبادت ته ځي، نو هغه ډکې دا ونه خوري او په خوله کې ونیسي او هغه ډکې روړي او ګیبي ته یې په خوله کې ورکوي چې دا زر ټیک شي. خو د هغې پلار یو ځل بیا هلته کې راځي او ګیبي ته وایي چې ته په وخت ښار ته لاړه شه. خو ګیبي دلته کې تلو نه یو ځل بیا انکار کوي او بیا دا هغه هلک سره ګرځي او مینه جوړوي، په کوم باندې چې له هغې پلار خوشحاله نه وي. ګیبي هلته کې خپل موبایل لغري او هغې کې چیپ لګوي او د هغه کیمرو په مدد باندې څه ویډیوګانې ګوري، په کوم کې چې دا هغه بلا یو ځل بیا ګوري. او بیا ورته هغه سړی کیسه کوي چې نن نه 14 کاله مخکې همدغه بلا زما ښځه مړه کړې وه او بیا هغې نه یوه غټه ونه جوړه شوه، کوم ته چې زه روزانه ځم او له هغې عبادت کوم او هغې نه څه ډکې راخلم او هغه زه پخپله عضوي ته ورکوم. او تر اوسه پورې موږ هغه جراثیم نه بچي. او ته وایي چې زما ښځه اوس هم ژوندۍ ده او زما ښځه غواړي چې زه خپل زوی مړ کړم، خو زه خپل زوی نشم مړ کولی، ولې چې زه هغې سره ډېره مینه کوم. او دغه خبرې لپاره به هغې ښځې ته ژړلو. ګیبي غوښتو چې دغه هلک زه ځان سره ښار ته یوسم، خو د دې پلار بالکل هم د دې خبرې په حق کې نه و. بیا یوه شپه ګیبي راپاڅي او هغه هلک راپاڅي او هلته نه تښتي. او بیا د دې پلار هلته کې راځي او خپل زوی نه تپوس کوي چې ته خپل پلار په دغه ځنګل کې یوازې پرېږدې، په کوم باندې چې دغه هلک زړه نرم شي او یو ځل بیا خپل پلار سره هغه جومپړۍ ته لاړ شي. ګیبي ته دغه شک و چې دغه ماشوم دغه ځنګل کې محفوظه نه دی او دا هم هغې پسې شاته راځي او هغه جومپړۍ ته راشي. او کله چې دا پلار او زوی د هغه جومپړۍ نه بار وځي، دا جنۍ راځي او تیر کمان راخلي او هغه ونې ته ځي. او دا هلته کې ګوري چې دغه سړي خپل زوی تړلی وي او دا هلته کې خپل زوی قربانولو والا وي. او دا هلک هلته نه تښتېدو کوشش کوي، خو د هغه ونې جډې راځي او دا نیسي. ګیبي هلته کې د دغه هلک مدد کوي، خو دغه بوټی راځي او دا هم رانیسي. خو هغه هلک هغه جړو نه ځان خلاصوي او دا ګوري چې د دې پلار هغه جنۍ باندې حمله کوي او دا هلک شاته نه په پلار باندې په سر غوځار کوي. او بیا دغه ونه راځي او د دې پلار نیسي او دا هلک باسي او ګیبي هم خلاصوي او هلته نه تښتي.
او دا دوانه هغه جمړې ته رارسي او هغې کې شپه تېروي. بل سر موږ ګورو چې هغه سړي باندې هم بوټي راختې وي او دا یو ځل بیا د هغه ونې عبادت شروع کوي، خو د دې اوس هېڅ هم فایده ونه شي، ولې چې هغه ونې په دې کې هم دغه جراثیم خور کړي وي او د دې په جسم باندې هم واړه واړه ګلونه راخیږي. بل خواته په جمپړې کې لګې په جسم باندې هم هغه بوټي راختل شروع کیږي او ډېر لږو ورځو کې له هغې د جسم نه هم یو ګل ساز شي او ګیبي دغه هلک ته وایي چې ته زر تر زره ښار ته لاړ شه. خو سټیفن اوس هم دغه جینۍ سره ډېره مینه لري او دا هلته کې ګیبي پرېږدي او ښار طرف ته راځي. دا بیا په ښار کې زندګي کوي او له ښار طریقې هم زده کوي، خو دې ته پته نه وي چې دې هغه جراثیم اوس ښار ته هم راوړی دی.